مخکې نسوار واچول نو هغه ورته په عربۍ کې وي چې دا نسوار مه اچوه دا حرام دي نو په عربۍ کې ورته وي چې من کل الاشیاء النسوار خبیثة الحرام نو دی ورته وایي الله دې خوشحاله کړو زه چې نسوار واچول دا دعا دې راته وکړو خفه کېږو که نه یو سړی و د هغه ښځه وه ډېره زیاته بدرنګه وه بد اخلاقه وه نو چې هغه کله مړه شوه نو بس هغه سړي ډېر زیات ژړله د چا ورته وي مړه تېلې بېله په دغه ښځه پسې ژاړې مړه وایي په ښځه پسې نه ژاړم خو ژړا په دې راځي چې وایي دا مړه باندې نه څوک کېده نه واخېسته بل دا چې ساده غوندې سړی چا ډاکټر له بوتلی و نو مازدیګری ټیم و نو هغه ډاکټر ورته وایي چېرې تاسو دله اوس اسري وباسئ بیا بیا سبا زه اسري م وګورم چې ده څه مرض هغه دوی به ورته ولیکمه ده چې هغوی ور اسري ستې یوه شپه پسې څوک تپوس ته راغلي ورته ویل وروره اوس څنګه دی ورته ویل خدای شته هغه اسري سره مې ډېره ګزاره وشوه ملګرو ما تاسو ته مخکې هغه خبره وکړه چې د شاعر د شعرونو ته لږ سوچ وکړئ په هغې کې به یو سبقي ونه ما یو نوي یو څو شعرونه لیکلي دي وایي ما له کار راځي په ایمان په دې خبره ما له کار راځي په ایمان په دې خبره چې کوم مړ بازي انسان په دې خبره دا تھینک یو ویری مچ ډېر ښکلي الفاظ دي پښتون پرېښه خپل زبان په دې خبره او دا کمیس پرتوګ او لوپټه د پښتنو ده فرق نشته د لندن او پاکستان په دې خبره او خپله ښځه به پردي دوکان ته بوځي برید بتاو کې باز ځوان په دې خبره او رحیم ګل لوهار سپین رښتیا چې وایي دې چا خوښ نه وي شاعران په دې خبره زه به تاسو ته هغه ریډیو د شعرونو لږ لږ شانتي ویم دا بعضې ښځې چې چېرته یو ځای شي نو یوه ښځه د هغه بلې نه تپوس وکړي یاره پورې وایي تا زوی نه رشته وکړه ورته وایي او وایي هغه چا سره چې رشته کړې هغه څنګه خلک دی بس دا یې ورته صفتونه شروع کړي یاره وایي موږ لا ورغلي نه یي شربت تیار وي شربت هم داس کړی نه چې بیا شی تیار وي او ورته وایي هغه انګور دی یاره وایي هغه انګور خو بیا خوی پرن ښایسته انګور ده او د دوو ګلو سره خېږي خو چې بیا کله واده وکړي که نه بیا ورته څوک میلاو شي ورته وایي خور هغه انګور دی نو دا ورته زر دا ګاڼې شروع کړي هغه وایي ډېر دی په لړزان دي نو دا د هغې ګاڼې ته ورته وایي وایي ټول دې په لړزان دي ټول دې په لړزان دي یا خورې زما په هغې انګور باندې پیریان دي او نه ورغلي دي ټول دې په لړزان دي ټول دې په لړزان دي یا خورې زما په هغې انګور باندې پیریان دي او نه ورځونه زدې نه ورځونه زدې مخکې د واده نه به زموږ نظارېدله ده چاپېره د پلار کور کې به زموږ نه تاوېدله ده اوس که ماشومان دي اوس که ماشومان دي او ټول ترې نه یېرېږي که په کور کې بوډاګان دي او نه ورځونه دي او بله دا کومه بعضې هلکه چې دا واده نه یې کړی که نه او د بعضې هلکه چې دا واده نه یې کړی نو تاسو به د هغه دا ټایم پېج لیدلی که نه خو چې کله واده وکړي داسې چېرته بار روان وي او یو خوا بل خوا وګوري څوک نه نو زر په دې ګاڼه باندې ورشي هغه ورپورې که ساړه ده په دغه ګاڼه باندې ورشي نو هغه داسې وایي بیا ښه وایي اوس پې خفه یم درېیمه میاشت مې د واده ده که ګورېمه شلېدلې مې پنسه ده او که ګورېمه اوس پې خفه یم درېیمه میاشت مې د واده ده که ګورېمه شلېدلې مې پنسه ده او که ګورېمه تڼۍ مې نشته په ګیروان کې ژوند مې تېرېږي په خفګان کې تڼۍ مې نشته په ګیروان کې ژوند مې تېرېږي په خفګان کې مزې نه یم د هر چا د معامله ده او که ګورېمه شلېدلې مې پنسه ده او که ګورېمه بې خفه یم درېیمه میاشت مې د واده ده که ګورېمه شلېدلې مې پنسه ده او که ګورېمه اوس د ریډیو دوه لږ شیان یو ایټم تاسو په خدمت کې وړاندې کوم نو بیا به نور ملګري راځي ستاسو خطونه او زموږ جوابونه دا خط د زلمړۍ نه قاسم خان رور رالېږلی دی قاسم خان رور لیکي چېرې زما یو سپی دی او زه یې ډېر خیال ساتم او هغه نه غاپي او نه چیچل کوي د ده سره څه وکړم چې د سپي نه زه بېغمه کړم
قاسم خان اورا زه کته ته بیا مچیرا د سپیکر ته درې بوزه خوشي ځای کې پرېلا سپیو پادار سیس دی بیا د کر راځي او که زه د ټیپ چې مړی کتل پی ګناګاری کوم زه پی ګناګاری کوم وزه پستا ګیله په دې خبره ختمه کوم چې کله د انسانانو د یو بل سره مینه محبت او ورورولي وا سپی به چلم کول او غافل دي اوس په مړه انسانان په خپل یو بل ته د سپو غافي او په خپل یو بل چې د سپی غړي ټی ختمه ده بس تاسو دا خطا دا فضل رحمان باندې نه فضل حسین را لګلې ده فضل حسین د کی کېرا ما یو واغسته ده وته غوا پر بچی له پي ورکی او موږ له پي نه راکې چیرې دی باقي به سم سره نو فضل حسین ورا ما ته د اندازې نه دا پته لګي چې دا وا تا د چته د ناظم صاحب ناغسته ده ځکه کستا سو خېری د سیاسي لیډران د نظامان دا چې کله د چانه اوټ اخلي د الیکشن نه مخکې خلکو تشنه باغونه ساسي وته وایي چې را کسپوري کتوري شریک وي او چې سي ستاسو د بچو وي خو چې کله هغه پاشي او ناظم شي نو بیا چې سي د خپل بچو یا او خپل خپلوانو لا بل بنیادم ته څه شي نو اندازه سره چې دا واته د چته ناظم صاحب ناغه سره نو دا وا تعالی په نه درکې دا خپل بچی له په ورکې نه مهرباني وکړه دا واپس کا هغه ملګرو کې بیا واپس پر تاسو د خدمت کې بیا او زه اجازه غواړم د الله په امان